بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې متي الرحمن دی، د پلار نوم مې اکبر جان دی. د کلیم نیازي خصوصي ښوونځي په 10م ټولګي کې زده کړې کوم. غواړم چې تاسو د رمضان مبارک په میاشت کې د روژې په فضیلت په اړه لنډې خبرې در وړاندې کړم. هیله ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. رمضان مبارک میاشت د اجرونو، عبادتونو، ثوابونو او برکتونو میاشت ده. روژه نیول بدني عبادت دی، زیات اجرونه او ثوابونه لري. رمضان مبارک میاشت په اسلام کې ځانګړی مقام او فضیلت لري. د رمضان مبارک میاشت د اسلام 5 بناګانو څخه یوه بنا ده چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورة البقره. ای مؤمنانو، فرض شوې ده روژه پر تاسو باندې لکه څرنګه چې فرض شوې ده په هغو خلکو چې له تاسو څخه مخکې تېر شوي دي، د دې لپاره چې تقواداره شئ. رمضان مبارک په میاشت کې بې شمېره دیني، اخلاقي او صحي ګټې او فایدې پرتې دي، لکه د نفس پاکي، تهذیب، تزکیه، د ناوړو اخلاقو او ناکار عادتونو څخه د مثال په ډول شرارت، کبر، بخل، غرور او داسې نور، او نفس په نیکو او غوره اخلاقو باندې روزل کیږي، لکه صبر، حلم، سخا، کرم او داسې نور. په روژې سره بدن خپل نفس پیژني او خپل حاجت پیژني، او الله جل جلاله ته خپل محتاجي او ضعف ته متوجه کیږي، او د الله جل جلاله د نعمتونو قدر او ارزښت ته متوجه کیږي، او د فقیرانو او بېوزلو خلکو له حال څخه خبرېږي چې په نتیجه کې الله جل جلاله د نعمتونو شکر باسي، او د بېوزلو او فقیرانو لاسنیوی کوي، او د هغوی سره خواخوږي کوي. د رمضان مبارک روژه د تقوی یوه شعبه ده، او الله جل جلاله ته د قرب ده او نزدیک یوه وسیله ده. د رمضان مبارک روژه د انسان بدن رګونه تنګوي او شیطان ته پکې تلل راتلل سختوي، او د مسلمان نفس پکې د ایمان له قوت څخه پیاوړی کوي، او د ګناه عادت څخه کمزوری کیږي. د طب علما کرامو په دې اعتراف کړی دی چې روژې سره بدن اضافي او ضروري شحمیات زود کیږي، او له ناکاره اختلاط له منځه ځي، او جسم ته صحت او روغتیا وربخي، او د نفسیاتو ته ارامي او سکون او اطمینان ورکوي. مننه.